دلته یوه ویډیو ښکته پورته کېږي، یعنې د ډېر خفګان او پریشانۍ خبره ده، د غم خبره ده. نو چې د پاکستان هېواد په افغانستان کې هغه جوړې کړي دي، پوستې جوړې کړي دي او هلته یې خپل بیرغ رسم کړی دی او سیم خاردار یې د افغانستان په خاوره کې تېر کړی دی. دا کوم خط چې موږ وینو، دا سپین خط دخوا پاکستان دی او دېخوا افغانستان دی. دا د افغانستان او د پاکستان سرحد دی. دغه سپین لین چې موږ ته ښکاري، دا د ډیورنډ کرښه ده. نو دلته دوی د افغانستان خاورو ته راننوتي دي. دلته یې خپلې پوستې او سیم خاردارونه جوړ کړي دي. مثلا دلته ګوره، د برپروش دی لاسه لیکلی دی، خو خیر پاکستان بیرغ دی او دې خواته یې پوسټم ده او دغه کوم بل لاین چې ښکاري، ویل کېږي چې دا د خاردار سیم دی. نو دا تور لیکه چې ښکاري، نو د افغانستان سرحد دخوا پاتې دی. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه دې خوا پاتې کېږي. نو سیم خاردار یې دلته راوړی ده او دلته یې لویه نښه دغه ده چې خپل بیرغونه او پوستې هر څه یې د افغانستان په خاوره کې رسم کړي دي. نو دلته دا ویډیو ښکته پورته کېدله، نو ما باور کو چې دا به جوړه شوي وي، خو چې ګورم نه، دا جوړ شوي نه دي، دا حقیقي دي او د ګوګل په نقشه کې دا ښکاري، ګوګل سیټلایټ نقشه کې. نو والا چې دا ډېر زیات د خفګان خبره ده. څه پکې ویلی نه شو، خو د خفګان او پریشاني خبره ده. دلته ګوري، دا بل ځای دی، دا بل ځای ده او دا دلته د افغانستان او پاکستان سرحد دی. نو دوی دلته راغلي دي، یعنې دا ځای کې نه، دلته دوی راغلي دي، خپل په هغه اچولی ده، پوسته یې جوړه کړې ده، پاکستان بیرغونه جوړ شو لګېدلي دي. دا پاکستان بیرغ ده او دا سیم خاردار ده چې دوی لګولی ده، چې دا لا سپین چې دا یې څه جوړ کړی ده. دا د هلیکوپټرو د ناستو ځای دی چې هلیکوپټر به دلته راشي او کښېني د افغانستان په خاوره کې، یعنې داسې مزې دوی روان دي. او په دلته چاله ویلي چې میدان هوایي هم په همدغه د افغانستان د سرحد په اوږدو کې د افغانستان په خاوره کې جوړ کړی دی. دا خل د افغانستان خاورو ته راننوتي دي او دلته یې هوایي ډګر هم جوړ کړی دی. نو زه همدغسې بیا له تاسو سره ګورم او لټوم که چېرې پیدا کړم. ښه به کوي، الله دې په افغانستان رحم وکړي. نو دا اوس موږ رباط ته راورسېدلو، دا خوا د ایران دی او دخوا پاکستان راځي، اخوا ایران راځي. نو دا کوم دا کارونه چې شوي دي، نو د نیمروز او هلمند ترمنځ دا دغه ځای کې رامنځته شوي. یالا بس نو څه باید کوم، د دوی مخنیوی پکار دی، باید مخه یې ونه شو او دوی ته خپل درس خپل سبق ورکړو. یاره چې ډېر د خفګان خبره ده، ځکه دوی زموږ خاورو ته راننوتي، ښه په ډاډه زړه یې د افغانستان په خاوره کې پوستې او خپل بیرغ لګولی ده. دلته هم ګوره، دا دلته یې کوم فساد کړی ده، دا یې لاس چې لګولي دي. سیم خاردار ګوره د افغانستان خاوره کې تاویږي، دا ټول د افغانستان خاوره ده او کرښه دې خواته ده، افغانستان او اخوا پاکستان ده. خاردار سیم دلته لګولی.
صباح الخير.